ناصر احمد شهاب لیکي چې زلفو شرمنده د خوشبیانې کړې چې راغلې، زلفو شرمنده د خوشبیانې کړې چې راغلې، روغې روغې لیونۍ د هواګانې کړې چې راغلې. څه به وایو ډېرې د ارزانې کړې چې راغلې، څه به وایو ډېرې د ارزانې کړې چې راغلې، بیا د خجالت ښکلاګانې کړې چې راغلې. او سیند درته څپې څپې درېږي له حیرته، سیند درته څپې څپې درېږي له حیرته، لارې دې اوترې کړې، لارې دې اوترې کړې، حیرانې کړې چې راغلې. سیند درته څپې څپې درېږي له حیرته، لارې دې اوترې کړې، حیرانې کړې چې راغلې. او ټیټ سر ستا له مخه له زخمونو څړیکې لاړې، ټیټ سر ستا له مخه له زخمونو څړیکې لاړې، ساوې دې په مړو کې روانې کړې چې لاړې. هیر شو له مینو چې ځان څنګه درنه جار کړي، هیر شو له مینو چې ځان څنګه درنه جار کړي، هیرې دې له ښکلو اداګانې کړې چې راغلې. او دا یې په کودړې د منګي راته لیکلي دي، دا یې په کودړې د منګي راته لیکلي دي، مړه جینکۍ د بدګمانې کړې چې راغلې. زلفو شرمنده د خوشبیانې کړې چې راغلې، روغې لیونۍ د هواګانې کړې چې راغلې. سیند درته څپې څپې درېږي له حیرته، لارې دې اوترې کړې، حیرانې کړې چې راغلې. او هیر شو له مینو چې ځان څنګه درنه جار کړي، هیرې دې له ښکلو اداګانې کړې چې راغلې. سلام مینه او درنښت، هیله ده چې زما ګران، زما خوږه او زما زړه ته راتېر اورېدونکي به راته روغ جوړ صحتمند او خوشحاله واستئ. هوا راډیو اورئ او د شپنیو خپرونو په لړ کې وار د هوا شپه ځانګړي شپنی ادبي خپرونې را رسېدلی دی. د دې خپرونې کوربه یم زه ستاسو ورور، ستاسو ملګری او تاسو ته ګران همت، په تخنیک کې را سره جان حیدري دی. تاسو هم کولی شئ برخه را سره واخلئ. 0 4 9 4 9 0 4 9 4 9 0 9 4 9 زموږ د ستودیوګانو نښلونکي او فعال شمارې دي چې تاسو کولی شئ راشئ را سره پرې برخه واخلئ. ښه، حیدري صاحب وایي لومړنۍ اړیکه شته. هیله ده له داسې ځای څخه برخه واخلئ چې ستاسو غږ موږ ته صاف راشي او هغه څوک برخه واخلئ چې ښه شعر مو انتخاب کړی وي یا ښه شعر ویلی شئ. مهمه دا نه ده چې برخه دې واخیستل شي، مهمه دا ده چې د بل چا شعر دې هم واورېدل شي. څوک چې ښه شعر وایي تاسې ورسره واورئ. اورېدونکی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام وایم لاله تا ته او د هوا راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته او په دویمه سټوډیو کې ګران ملګری عزیز حیدري ته نیکې هیلې، سلامونه، احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وي
یوه ښه خپرونه مو پیل کړې. وعلیکم سلام قدرمنه ملګرې ستړی مه شې په خیر راشي خپرونې ته. ډېره مننه. نوم دې واخله له کومه ځایه؟ نوم درته واخلم؟ اها نوم خو مې نور محمد درویش دی، د متون د درشکل نه زحمت درکوم. او زموږ درویش صاحب ستړی مه شې په خیر راشي خپرونې ته. ډېره مننه، ډېره مننه، مهرباني ډېرې مننه کوم. قدرمن درویش نو صاحب بس کله کله د خپرونه اورم نو زه مو یم چې راځه یو نیم سره نوم به زموږ تکړه هنرمند ملګری درویش صاحب تاسو ته هرکلی وایو، نو مهرباني وکړئ ستاسو په ښکلي غږ کې یو ترنم اورو. بس یو کلیوال شروع کړی دی، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شي. اها ډلۍ دې وي حیدري ستا اها قربان ټولو مینهوالو ته ډلۍ کومه. په خوند یې اورو. یتو چې بل کلي تورینه کېږي به په توډه زونه په مو به خپل ملګري خورې اړوینه بیا به جوړې. یتو چې بل کلي تورینه کېږي به په توډه زونه په مو به خپل ملګري خورې اړوینه بیا به جوړې. مو به خپل ملګري جوړي کېږي به په توډه زونه خو ته به خپلې جلکۍ ګوتې سرې کوي نه بیا به جوړې. چې بل کلي تورونه کېږي به په توډه زونه خو مو به خپل ملګري خورې اړوي نه بیا به جوړې. اوس مې ښه نندره وکړه کېږي به په توډه زونه په تورو خاورو کې بیا نشته دیدانونه بیا به جوړې. چې بل کلي تورینه کېږي به په توډه زونه خو مو به خپل ملګري خورې اړوینه بیا به جوړې. یا چې لیونی همدرد نه وي کېږي به په توډه زونه په خدای چې ډېر دې سر ته جګ نه وي لوسونه بیا به جوړې. چې بل کلي تورینه کېږي به په توډه زونه خو مو به خپل ملګري خورې اړوینه بیا به جوړې. دا عزیز حیدري ګوره کېږي به په توډه زونه په دغه همت لاله یې زړه کې ګرځوینه بیا به جوړې. اخري مصره دې دا وي کېږي به په توډه زونه اخري مکړې د هوا د مې پلونه بیا به جوړې. بس دې وي نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو وخت مې نه وي نیولی. مننه رب مه کموه. باقي ښه خپرونه درته غواړم. مننه ښه شپه. زموږ د هنرمند ملګري برخه اخیستې وه حیدري صاحب پسې د ده یو سندره راواخیسته او یو نیمه دقیقه ژړاوې چې له تارو څخه دې دم وژاړېدما زه په ژړا ته په ژړاوې چې له تارو څخه دې دم وژاړېدما صحنه زه ډېره یادومه چې له تارو څخه دې دم وژاړېدما وای چې له تارو څخه دې دم وژاړېدما. لږه مینه او ډېر غم سړي ته ورکړي لږه مینه او ډېر غم سړي ته ورکړي ګزارونه ښکلي سم سړي ته ورکړي. یو غم نه وي چې ته ووایه چې خیر دی
یو غم نه وي چې ته ووایې چې خیر دی یو رقم نه یو رقم سړي ته ورکړي او په مرګي باندې خوشحال شي هغه وخت کې په مرګي باندې خوشحال شي هغه وخت کې پیغورونه چې صنم سړي ته ورکړي د ریحان مرمندوال صاحب بیتونه ول صابر حضرت صاحب رالیږلي ول خپرونه اوري مننه اړیکه شته السلام علیکم بله ښه بل مزید ستانه شئ السلام علیکم بله السلام علیکم وعلیکم السلام شپه په خیر سړی مشي مننه کوم او تاسو ټولو معزز اورېدونکو ته نږدې احترامات ډېره مننه هر کله یې درته وایو په خیر دې راشي مننه کوم صدت اول زوی یم لالکانو څخه مې ځان کړی څوک صدت اول زوی مهرباني اول زوی صاحب کوم ځای څخه لالکانو څخه مهرباني مننه یو غزل درته وایم اها یو وخت و د ملا مې زده کوله کلمه یو وخت و مننه یو وخت و له ملا مې زده کوله کلمه له مینې به مې ډېره ښکلوله کلمه اخیندی خپل مړ شوی له لای سرو لمبو کې وسو هندوې خپل مړ شوی له لای سرو لمبو کې وسو مننه اخیندوې خپل مړ شوی له لای سرو لمبو کې وسو هزار شکر مې وایستو په خپله کلمه یو چا راته ویل چې په دې لاره کې خطر دی مننه یو چا راته ویل چې په دې لاره کې خطر دی له خوسته مې ویله تر کابله کلمه دغه بیت بیا ووایه یو چا راته ویل یو چا راته ویل چې په دې لاره کې خطر دی له خوسته مې ویله تر کابله کلمه پر الله الا الله باندې خپل ژوند کوم صاحبه پر الله الا الله باندې خپل ژوند کوم صاحبه که سر مې وسوې نه ویم بله کلمه او رسۍ باید د سادته ولزویه چې د ښار په طرف لاړ شم مننه سادته ولزویه چې د ښار په طرف لاړ شم له ځان سره تکرار کړمه څو ځله کلمه ډېره مننه ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرئ کلم مو تندرسته یو سړی را سره بل هم بربادېږي یو سړی را سره بل هم بربادېږي ځکه ژاړم دې خپلې بربادۍ ته یو سړی را سره بل هم بربادېږي ځکه ژاړم دې خپلې بربادۍ ته غریبۍ ته مې ښې ډېرې خیرې وکړې غریبۍ ته مې ښې ډېرې خیرې وکړې چې مې وکتل هنداره کې ځوانۍ ته السلام علیکم ته چې نوې خبریاله زړه زما سینه کې نه وي ته چې نوې خبریاله زړه زما سینه کې نه وي وایم چېرته به وي هغه چا کره مېلمه وي وایم مړ به دې کړي دغه بد وطن کې وایم مړ به دې کړي دغه بد وطن کې دې هېواد کې خبریال جمړه کښته وي دې هېواد کې خبریال پټ ګرځېږي دې هېواد کې خبریال پټ ګرځېږي وایم مړ به شمه دغه به ښه نه وي چې وخت د خبرونو راشي زر زړه به مې واخلي چې وخت د خبرونو راشي زر زړه به مې واخلي وایم زما لالی به بیا څنګه خفه وي چې کښېنې خپرونه کې موزیک درته غږېږي چې کښېنې خپرونه کې موزیک درته غږېږي وایم ښه وي مخته خپرونه زما بیا هم اندېښنه وي درزار شم زه درزار صدیقي داسې زه درزار شم درزار صدیقي داسې خبریاله زړه زما سینه کې نه وي سلامونه سیمت جانه تا ته په تخنیک کې
عزیز حیدري ته هیلهمند یم چې روغ او جوړ او د ښه صحت خاوندان به. ډېر زیاته مننه، ډېر په خیر راشئ. له غزل مه مننه، مهرباني تاسو څوک؟ درځه صدیقي یم له څمکنۍ ته. ښه صدیقي صاحب تا ته ډېر زیات هرکلی وایو ګلونه. په خیر راشئ، ورځ دې په خیر خانه او شپه دې نیکمرغه. مننه کوم، خوشحاله اوسئ. مهرباني صدیقي صاحب تاسو اورو که نور څه لرئ؟ مننه کوم همت جانه، یو لنډ غوندې غزل درته وایم هیلهمند یم چې خوښ شي. مهرباني په مینه اورم. یار مرور شوی له ما او هغه زنګ نه کوي. اها یار مرور شوی له ما او هغه زنګ نه کوي، زه یې بلا کړی یا او هغه زنګ نه کوي. اها یار په خوست زه په پکتیا یم خلکه. اها یار په خوست زه په پکتیا یم خلکه، زموږ ترمنځ فاصله او هغه زنګ نه کوي. هی زبردست. زه د پکتیا د څمکنۍ دی د خوست دی خلکه. زه د پکتیا د څمکنیو دی د خوست دی خلکه. زه د پکتیا د څمکنۍ دی د خوست دی خلکه، دا ژورنالیست دی خلکه واه او هغه زنګ نه کوي. اها زه درزار شمه درزار صدیقي هغه. اها زه درزار شمه درزار صدیقي تا ته هغه قیمت چې بې وفا او هغه زنګ نه کوي. ډېره مننه. بیا واوره همت جانه وایي زه درزار شمه درزار صدیقي تا ته. اها درزار شمه درزار صدیقي تا ته هغه همت چې بې وفا او هغه زنګ نه کوي. ډېره زیاته مننه خانه، ژوندی دعا اوسېږي، ستا کلام د لا غښتلی شي، ستاسو مینه د لا پرېمانه شي، تاسو زموږ په زړه کې ځانګړی ځای لرئ. پرېوتی د مستۍ له دنګ غروره یم، پرېوتی د مستۍ له دنګ غرور یم آشنا، پرېوتی د مستۍ له دنګ غرور یم آشنا، موده وشوه موده کېږي رنځور یم آشنا. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، په خیر راشئ، ستړی مه شئ. مننه کوم، شرافت یم له ټینډي. شرافت له ټینډي پیرانو څخه؟ بله. اها شرافت جان دې لږې لوړې خبرې وکوي چې اورېدونکي هم سمې واوري او موږ هم. مننه کوم، یو غزل د ام ته د ډالۍ وي. اها وایي دا به په خپله لکه ځان زما ازار ووهي. دا به په خپله لکه ځان زما ازار ووهي، توان به وکړم که جانان زما ازار ووهي. دا به په خپله لکه ځان زما ازار ووهي، تاوان به وکړم که جانان زما ازار ووهي. مننه کوم، وایي د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم، د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم، وایم کیدی شي درست جهان زما ازار ووهي. یاره دغه څه جالب بیت دی، یو ځل بیا اورو. مننه کوم، وایي د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم، د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم، وایم کیدی شي درست جهان زما ازار ووهي. دغه سړی د خدای په خدایۍ کې راغی، دغه سړی که د خدای په خدایۍ کې راغی دغه سړی به په ایمان زما ازار ووهي. واه واه واه. کله به وي چې د خلوص خد ورته وښایمه، کله به وي چې د خلوص خد ورته وښایمه، کله به وي چې رقیبان زما ازار ووهي. علي دی علي دی. ویل یې غرقه بشم ځکه پکې نه ژاړمه، ویل یې غرقه بشم ځکه پکې نه ژاړمه. نه کوم ویل یې غرقه بشم ځکه پسې نه ژاړمه، هسې نه چېرته منصور جان زما ازار ووهي. واه 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 واه. علي و دلته یو دوه بیتونه دي تاسو ته ډالۍ وایي. په ما مین زما په شان چېرته دی، په ما مین زما په شان چېرته دی، په ما مین زما په شان چېرته دی، دومره غیرت مې د جانان چېرته دی. واه. زه پسې غرونه غرونه لارې وهم، زه پسې غرونه غرونه لارې وهم، زه پسې غرونه غرونه لارې وهم، د یار دیدن دومره اسان چېرته دی. واه. زه په خوب زړګي کې په ارمان ستمه،
د په خوږ زړګي کې ستا ارمان ساتمه ووایه چې ستا په زړه کې زما ارمان چېرته دی واه واه کیسه خپرونه او خبرې ښه وخت ولرئ د خدای په امان ارامه شپه او جنت صاحب شکمن خو وم خو څه مې نه ویل په زړه کې مې وې شکمن خو وم خو څه مې نه ویل په زړه کې مې و وروستی تصویر دی ولې ټک زما پروال نه و شکمن خو وم خو څه مې نه ویل په زړه کې مې و وروستی تصویر دی ولې ټک زما پروال نه و تسکین جان ارمان متون چې غیږه لږ خپرونه اوري ډېره زیاته مننه ورنه کوو السلام علیکم هلو بخیر راشي ستړی مه شي ستاسو ستړی مه شي وایم او د هوا راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم ستړی مه شي شپه دې بخیر راشي مننه کوم ستاسې هم شپه په خیر وي ګرانه مهرباني نوم د واخله له کومې ښایسته سیمې را سره یې اشنا راز متي یمې د میدان ولسوالۍ اسکندرۍ کلي نه بخیر راشي اسکندرۍ څخه له تاسې په هوا شپه کې څه اورو مننه کوم په تن روغ په زړه بیمار وي ځینې خلک اها په تن روغ په زړه بیمار دي ځینې خلک خدای رټلي دي ازار دي ځینې خلک اها څوک بې غمه شي ویده په سره پلنګ کې اها څوک بې غمه شي ویده په سره پلنګ کې څوک ټوله شپه بیدار دي ځینې خلک واه ځینې وایي مرګی ورک کې مرګی تریخ دی اها ځینې وایي مرګی ورک کې مرګی تریخ دی ژوند د ستړي دي تیار دي ځینې خلک اها هیڅ کار نه لري د چا په بادشاهۍ کې هیڅ کار نه لري د چا په پاچاهۍ کې مننه هیڅ کار نه لري د چا په بادشاهۍ کې ورک د ځانه دي خمار دي ځینې خلک اها دلته وګوره لږ پک وینو کې سره دي اها دلته وګوره لږ پک وینو کې سره دي څوک د غر څوک د بازار دي ځینې خلک اها سبق ووایه چې بل محتاج نشي اها سبق ووایه چې بل محتاج نشي دروند د بل د مټو بار دي ځینې خلک واه سبق ووایه چې بل محتاج نشي اها سبق ووایه چې بل محتاج نشي دروند د بل د مټو بار دي ځینې خلک اها ځینې وایي خلق دغه میاشنا دی بت پرسته تابعدار دي هی چې د بل د ناکامۍ پسې کوشش کړي اها چې د بل په ناکامۍ پسې کوشش کړي چې د بل په ناکامۍ پسې کوشش کړي ځکه داسې خوارو زار دي ځینې خلک ځان قربان په حقیقت ښه دی مطلغه اها ځان قربان په حقیقت ښه دی مطلغه غرق په مینه کې د یار دي ځینې خلک اها ډېره زیاته مننه ښه شپه ولرئ ښاد اوسئ د خوږو یارانو یار وم خو اوس نه یم د خوږو یارانو یار وم خو اوس نه یم ژوند د زه هم یو یادګار وم خو اوس نه یم د لالونو نه جوړ هار وم خو اوس نه یم ستا د سترګو خریدار وم خو اوس نه یم د مینو تم کېدل زما په ذات و ته چې نه وې زه چې نار وم خو اوس نه یم ښه السلام علیکم
السلام علیکم. وعلیکم السلام. همت چې تاسو ته خیبري صاحب ته د هوا ټول اورېدونکو کې هیله کې احترامات لرو. ډېره مننه. ستړی مه شئ، په خیر راشئ. نوم دی؟ مننه همت صاحب. نیم آرام یم د خیر. آرام تاسو ته هر کله وایو اورمو. مننه. ممتاز یو غزل وایم چې درمان ته بدله وي. دنیا میں ہنسے ہم درنگا کہ غور مارا کوا. دنیا میں ہنسے ہم رنگ پہ غور مارا کوا. زند نیسم غنم رنگ پہ غور مارا کوا. بس دے نزدې ده چې ګړی د وشیندما. بس دے نزدې ده چې ګړی د وشیندما. د زنګ وهلي زنځیر رنگ پہ غور مارا کوا. اوس به لمبې وکړما، اوس به لې سیلی ولوېږم. اوس به لمبې وکړما، اوس به لې سیلی ولوېږم. د صحرایي غاړې لونګ پہ غور مارا کوا. زما د مینې په لور تېښته کا ستایلی نه شې. زما د مینې په لور تېښته که ستایلی نه شې. چې پوشه شوی یم له جنګه پیغور ماره کوه. زه یم جوګي د خپل وطن د ویړو دشتو. زه یم جوګي د خپل وطن د ویړو دشتو. د یو څو کلیو ملنګه پیغور ماره کوه. ما د دوبۍ په میکدو کې هم هېر کړي نه دي. ما د دوبۍ په میکدو کې هم هېر کړي نه یې. د نظمینې تیرا بنګه پیغور مره کوه. ممتاز پتا پسې خراب شوما. ممتاز پتا پسې خراب شوم او کنه لالیا. ممتاز پتا پسې خراب شوم او کنه لالیا. اوس دا څومره او دا څنګه پیغور ماره کوه. ډېره مننه. همت صاحب. ښه شپه ولرئ. قدرت الله درمان لیکي په هر لار په هر قدم خاندم. په هر لار په هر قدم خاندم. زندگی نارز په غم خاندم. او چا چې درک نکړم احساس نه لري د ژړاګانو په رقم خاندم. تر اخري حد له هوش وزم. تر اخري حد له هوش وزم. نن په غمونو پسې سم خاندم. غمه د خدای لپاره ومې بخه. غمه د خدای لپاره ومې بخه. غمه د خدای لپاره مرم خاندم. په لیونتوب کې مې شک پاتې نه دی. په لیونتوب کې مې شک پاتې نه دی. لاس په جیبونو کې وهم خاندم. په هر لاره په هر لار په هر قدم خاندم. زندگی نارز په غم خاندم. اواز پته د هوا راډیو ځانګړې شپانه ادبي خپرونه. واحد الله منظر زموږ مسافر ملګری متحده عرب اماراتو کې زموږ خپرونه اوري. مننه ورنه کوو. قدرت الله مات را سره خپرونه اوري. له ده نه هم ډېره زیاته مننه کوو. زموږ ملګری رفیع الله ګوهر را سره خپرونه چمن کلي کې اوري. له ده نه هم ځانګړې مننه کوو. شاهد ارمان لیکي خاورې دې په مست پیغلتوب واوړه مور ته ناست دی. خاورې دې په مست پیغلتوب واوړه مور ته ناست دی. مشې واده خواره شي همداسې ورور ته ناست دی.
خاورې دې په مست پیغلتوب واوړه مور ته ناستې مشې واده خواره شي همداسې ورور ته ناستې ګډې وډې خلاصې څڼې وړې راوړې لمبو ته ګډې وډې خلاصې څڼې وړې راوړې لمبو ته یا ظالمې سوځې پام کوه تنور ته ناستې نه یمه قسم دی اوس د مینې د منګولو نه یمه قسم دی اوس د مینې د منګولو مه کوه راغاړې وځه خیر دی زور ته ناستې مه کوه او نه یمه قسم دی اوس د مینې د منګولو مه کوه راغاړې وځه خیر دی زور ته ناستې څه مې پشلېدلې لوپټې داغونه شمارې څه مې پشلېدلې لوپټې داغونه شمارې اور واخلې بدرنګې زمانې پیغور ته ناستې څو به د بیللې یارانې نښو ته ژاړې څو به د بیللې یارانې نښو ته ژاړې یا لیونی یا د مړو سکروټو ورته ناستې څو به د بیللې یارانې نښو ته ژاړې یا لیونی یا د مړو سکروټو ورته ناستې څه یې کوې هیر یې کړه چې نه درته رسیږي څه یې کوې هیر یې کړه چې نه درته رسیږي ځانو به کوې د یو ارمان انځور ته ناستې خاورې دې په مست پیغلتوب واوړه مور ته ناستې مشې واده خواره شي همداسې ورور ته ناستې ګډې وډې خلاصې څڼې وړې راوړې لمبو ته یا ظالمې سوځې پام کوه تنور ته ناستې څه یې کوې هیر یې کړه چې نه درته رسیږي ځانو به کوې د یو ارمان انځور ته ناستې بیا هم سلامونه مینه او درنښت هیله ده د منځ په دمه کې له غرنۍ سندای به مو خوند اخیستی وي دا غزل حیدري صاحب تاسو ته تر ډېره ډالۍ وي هوا راډیو ته خوښ یاستئ د شپنیو خپرونو په لړ کې هوا شپه د هوا راډیو ځانګړې شپنۍ ادبي خپرونه اورئ کوربه دی ستاسو ورور ستاسو ملګری تاسو ته ګران همت اړیکه راسره شته السلام علیکم لالیا ستا یو غږیز پیغام ده لالیا ستا یو غږیز پیغام ته ما په سینه یې خیلی لاس مړ یم زه په خولګۍ د لالي نه غږېږم زه په خولګۍ د لالي نه غږېږم زه د لالي په تور لباس مړ یم منم چې ښکلې زما واړه خوښ دي خو په شنې سترګو پسې خاص مړ یم سلام ته وعلیکم السلام وایم هیله ده چې دواړه به ښه وئ او ښه خپرونه مو پیل کړې مننه په خیر د راشئ خپرونې ته نوم راواخلئ څوک لږ مزایه مننه سوله افغان یم خوست ښار نه په خیر راشئ سوله افغان خور که نه مهرباني نور څه درنه اورو مننه یو څه بیتونه درته وایم زړه مې بلبل ډول کېږي نه دی ښه جانه تا پسې خوږېږي نه دی ښه
ته چې هسې په چا ګران وې روغ انسان دی اها ته چې هسې په چا ګران وې روغ انسان دی خو په تا چې میانېږي نه دی ښه نه دی ښه بس بس په ښه خپرانه ښه شپه ولرئ د الله په امان د محبت د رسوایۍ دغه انداز مې خوښ دی حیدري صاحب واوره چې د محبت د رسوایۍ دغه انداز مې خوښ دی چې په محفل کې پر اوږه د چا ویده وي سړی د محبت د رسوایۍ دغه انداز مې خوښ دی چې په محفل کې پر اوږه د چا ویده وي سړی احسان الله احسان خپرونه اوري لون خیلو کې مننه ورنه کوو او زموږ ګران ترورزی طویل محمد لکنوال خپرونه اوري متحده عربي اماراتو کې مرزلي افکار هم ورسره دی نور ملګري هم ورسره دي د دوی نه مننه کوو چې له هوا سره دي اړیکه شته هغې ځواب وایو السلام علیکم بله السلام علیکم وایې ملا لتا قربان اوس مې ځواني د بیا بګورو ملا لتا قربان اوس مې ځواني د بیا بګورو اوس دی لیونتوب دی نداني د بیا بګورو قربان دې سم د سرو سترګو د جار سم لالیا قربان دې سم د سرو سترګو د جار سم لالیا دا یارې د بیا بګورو ملګری دي هر څوک وایي چې مینه د یاران یو ملګری دي هر څوک وایي چې مینه د یاران یو خو نه نه دا سیالي ده د بیا بګورو مینه مې ومنې په دې هیله چې ښه به وایي ډېره زیات مننه وعلیکم السلام بخیر راشئ مننه قربان مهرباني تاسو څوک زه با همت یم ښایسته خوست ښار نه ډېره بخیر راشئ خورې سړی مه شئ مننه قربان مهرباني اورم زه خو اوس مړ یم او مړې کې خو ستا نه راځي زه خو اوس مړ یم او مړې کې خو ستا نه راځي اوس په مې ځان ته هم په خوله باندې دعا نه راځي مایوسه شوی یم زخم مې هېڅ درد نه کوي مایوسه شوی یم زخم مې هېڅ درد نه کوي مایوسه شوی یم ما له اوس ژړا نه راځي خوا کې بل یو قبر جوړ شولو کیسه ختمه شوه خوا کې بل یو قبر جوړ شولو کیسه ختمه شوه د ښځې قبر نه د نیم شپې رڼا نه راځي دا بیت دې پاته ډارېږي زه څه خبر وم چې دا یې آخري دیدن دی زه څه خبر وم چې دا یې آخري دیدن دی زه څه خبر وم چې دا یې آخري دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې به مې بیا نه راځي عالي دی منصوره دا کومه پښتو ده چې خلک کوي منصوره دا کومه پښتو ده چې خلک کوي دا کوم انصاف دی چې په مرګ به مې اشنا نه راځي او زه لنډۍ راته وایم که د زړه حال درته بیان کړم که د زړه حال درته بیان کړم که د زړه حال درته بیان کړم یار وین وړکې به ټول وژړوم جنانه څه وختونه تېر شول جنانه څه وختونه تېر شول چې تو به خلک ګلول زه به درتلمه خوند لا به پرې خبر
بل د لا به پرې خبر وي چېرته به ژڼې خندوي ناست خو به وي. ډېره مننه. د محبت ارمان صاحب د محبت د رسوایۍ دغه انداز مې خوښ دی. دغه بیت مې وړاندې حیدري صاحب ته وویله خو اوس تا ته وایم چې د محبت د رسوایۍ دغه انداز مې خوښ دی چې په محفل کې په روږه د چا ویده وي سړی او بل ځای کې بیا درویش درانۍ وایي چې له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه زما ګیله له خپله بخته وه له یاره نه وه. ښه حیدري صاحب زه ستاسو په اشارات باندې پوه نه شوم چې اړیکې زیاتې دي که ښه 7 دقیقې لرو او 3 اړیکې دې اخیستې دي صحیح نه. نو سلام درد زموږ قدرمن ورور ملګری خپرونه اوري ډېره مننه ورنه کوو. نو ته راکړه دغه اړیکې چې ژر ژر درته ځواب کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې په خیر یې؟ ډېره مننه. نوم مو واخله له کومه ځایه؟ مننه کوم. شرافت یم د ټنډي پیرانو نه. ښه شرافت جان دې ستړی مه شي په خیر دې راشي خپرونې ته. مننه کوم. یو غزل دی ایم ته دې ډالۍ وي. اها ایم ته این ته نن خو ټولې دا کیسې دي. ښه وایه. وایي دا به په خپله لکه ځان زما ازار وهي. ښه دا به په خپله لکه ځان زما ازار وهي توان به وکړم که جانان زما ازار وهي. ښه د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم. اها د خپلو چیغو نه په خپله دومره وویرېږم وایم کیدی شي درست جهان زما ازار وهي. دا غزل مې ور اورېدلی. خدای په خدایۍ کې راغی دغه سړی که د خدای په خدایۍ کې راغی دغه سړی به په ایمان زما ازار وهي. اها ښه جنت صاحب لا به سجدې د جلدانو په درشل کې کوي. لا به سجدې د جلدانو په درشل کې کوي د دې ملت وګړي خپل قاتلان څه پیژني. لا به سجدې د جلدانو په درشل کې کوي د دې ملت وګړي خپل قاتلان څه پیژني. زه خو فکر کوم حیدري صاحب چې موږ را رسېدلي یو تر څو خپرونه پای ته ورسوو. ښه نو رفیع الله ګوهر مې یاد کړه چې چمن کلي کې خپرونه اوري او سلاب جان مې یاد کړه چې خپرونه اوري را سره. ښه زه فقط یو ځلې دې ځای ته ستنېږم. ښه نو نور را سره وخت نشته تر څو خپرونه مخکې یوسو. همدلته به روانه خپرونه پای ته رسیږي. له تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو مننه کوو چې له هوا سره واستئ. د ژوندیو خپرونو په لړ کې مو هوا شپه را سره واورېده. تر نورو خپرونو پورې ستاسو ورور ستاسو ملګري او ستاسو یار همت ته اجازه ورکړئ حیدري سره. ښه شپه ولرئ. دعاګانو کې مو له یاده مه باسئ.